السلام علیکم ملګرو. افغانستان کې چل ښه راغلاست. خدای شروع او جوړ به سي جامین پتن یم. نن تاسو ته یو بل ایرډراپ معرفي کوم. البته ښه معتبر ایرډراپ معلومیږي. په ټلګرام کې دی او کار او طریقه یې داسې ده لکه د بلوم ده. نو په دې خاطر زه انشاءالله ښه ایرډراپ وي. کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته د کریپټون ګیمي باټ په نامه داسې یو باټ راخلاصېږي. البته دا ای آی باټ دی. پر زر باندې کلیک کوم. 500 د کریپټون ټوکنونه تاسو درکوي. فارمینګ په دې کې شته. 5 ساعته کې دا فارمینګ تاسو کولی شئ. او همدارنګه دلته تاسو کولی شئ ټاسکونه هم سرته ورسوئ. ایرن بکس ته راځئ، جوین چینل کې او پر دې باندې هم تاسو کولی شئ کلیم یې کړئ. ګوره 2 ټوکنه درکوي او 200 چې دي 200 ټوکنه دي، 200 انرژي ده. انرژي هم درښیم. انرژي دلته موږ تاسو ته په ټاسکو کې په لاس راځي. دلته موږ تاسو سپینونه کوو نو په د سپین کې موږ تاسو په ښه راځي انرژي. فالو ایکس باندې ایسای کمپلیټډ باندې کلیک کوو. دا خو نو داسې ډېر ټاسکونه دي. دا ټول ټاسکونه تاسو کولی شئ چې سرته یې ورسوئ، ټوله خلاص کړئ. ځینې ټاسکونه سخت دي، ځینې اسانه دي. ټول ټاسکونه سرته ورسوئ. او دا چې دی د ګیم بخش دی. دلته ګیمونه دي. هر ګیم تاسو کولی شئ غواړئ غواړئ پلی کړئ. دا ګیمونه هم کولی شئ پلی کړئ. دا اول سر ګیم دا پلی کارت ګیم. دا ګیم پلی کړو. ګوره دا کارت ګیم هر کارت چې تاسو سره برابر کړئ نو کولی شئ چې دا رقم دا یو ګیم خلاص و. دغه رقم دا ټول ګیمونه چې موږ تاسو یې کوو. د کارټو ګیم تاسو کولی شئ چې بیا کې پوینټونه ترلاسه کړئ. او دغه رنګه دا نور ګیمونه دي ډول ډول. او دلته سپین بکس ته راسئ. د ورځې یو فری سپین درکوي او نور بیا په انرژي باندې مصرفېږي. ګوره په دې باندې تاسو ګوره 500 ډاکس کریډټ شوله. او دغه رنګه نیم سل کې پي پوینټونه شوله. یو سپین 5.0.1 ټون شو. 0.59 کوینه شوله. دغه رنګه ده. نو بالا د سپینو پیسې خلاص شولې. تاسو کولی ټاسکونه وکړئ او سپینونه ځان ته لاسته راوړئ. 1.11 کې او تاسو سره د ای آی باټ دلته مرسته هم کوي. چک باندې کلیک وکړئ، کلیم یې کړئ. دا پوینټونه ترلاسه کړئ. دا هم کلیم کړئ. ګریټ نیکسټ بیا پسې په کلیم باندې کلیک وکړئ. ګریټ آیډیا. تاسو کولی شئ ملګري دعوت کړئ او خپل ملګرو سره لینک شیر کړئ. او دلته پوینټونه هم کولی شئ چې ایرن یې کړئ. نو موږ راځو. دا د ایرډراپ سیکشن دی. هغه چې کله ورته دقیق کړئ دا ستاسو هیشتاګ دی. دونه ممبرس په دې کې تر اوسه راغلي دي. دونه کوینونه کلیکټ شوي دي. ګیلډ رینک چې دی هیشتاګ 2 دی. دا ایرډراپ مافیا چینل دی. کولی د چینل جوین کړئ او یا هم انوایټ کړئ. داسې موږ جوین کړئ. نور نو دې څخه ځو. دا فارمینګ هم شروع دی. 2 ډوله فارمینګ هم شروع دی. او دا ستاسو ایم ریډي باندې کلیک کوئ. دا ستاسو د ای آی خبرې کوي. کوم ټاسک چې نه یې سرته رسولی هغه ټاسک دوباره در باندې سرته رسوي. تاسو کولی شئ پوینټونه ایرن کړئ.
موږ راځو بیا سپین سیکشن ته. سپین سیکشن ته چې راغلاست د امای اسید دا چې کله کلیک کړئ دا ستاسو په سپین کې چې کوم ګوره 0.1 دی 500 ډاج دی. دا 50,000 ډاج موږ کولی شو چې ویډرا باندې کله کلیک وکړئ نو تاسو به خپل والټ سره کنیکټ کوئ نو بیا ویډرا درکوي. زه دا والټ ټول کیپر والټ سره کنیکټ کوم. خپل والټ ورته انتخابوم. والټ چې مې کله انتخاب کړله دا والټ مې انتخاب کړل. بېرته شاته ځم او زر باندې کلیک کوم. بیا ویډرا باندې کلیک کوم. کنیکټ والټ باندې کلیک کوم. ټول کیپر سره کنیکټ کوم. بیا کنیکټ پاسورډ ورکوم چې والټ سره کنیکټ شوله. اوس پر ویډرا باندې کلیک کوم چې ماته څه وایي وایي ریچ مینیموم 10,000 ډاج کوین چې دې مره تاسو لږ لږه دې څخه ویډرا کولی شو. کم نشو ویډرا کولی نو دا حتی چې ورسېدل بیا ویډرا کولی شو. دا ټول خپل یوه اندازه لري. ټون کوین چې دی زر ته چې ورسو ویډرا کولی شو او دا چې دی یو ټون کوین چې ورسو ویډرا کولی شو. دغسې نور زیات نو هر څومره چې ملګري راولئ دعوت یې کړئ او ټاسکونه زیات سرته ورسوئ او سپین دلته وکړئ نو په دې کې به تاسو زیاته ګټه وي. نور نو تاسو ته ښه وخت غواړم. زما د یوټیوب چینل او ټلګرام سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ایرډراپونو درته معرفي کړم.